خوست کې د مشارکت ملي برنامې په چوکاټ کې د ملي قوانینو د عامه پوهاونې د ښځو د عامه حقونو د جندر مساواتو او د ښځو پر وړاندې د شته تاوتریخوالي د پای ته رسولو او پوهنې په موخه کنفرانس ترسره او 14 ورځنی کمپاین پیل شو. خوست کې د یادې ملي برنامې مسؤلین وایي چې د مشارکت ملي برنامې روان فعالیتونه به د مرکز سربیره بېلابېلو ولسوالیو ته هم وغځوي. یو هدف یوازینی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی و چې د پښتني ټولنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شدت اخیستی، دوی ته عامه پوهاوی و تر څو د دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، تر څو په د پښتني ټولنو کې دغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي شدت کچه راټیټه شي. هدف مو یوازینی همدا و. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یاد 14 ورځنی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې ښځینه فعاله وایي په خوست کې ښځې د بېلابېلو خواو او اړخونو لخوا لا هم د تهدیدونو لاندې دي. دوی وایي د زده کړو څخه محرومیدل په کوچنیوالي کې د نجونو ودونه او نور مهم حقونه او بد کلتوري مسایل د یادونې او اندېښنې وړ دي. د ښځو لپاره ډېر کار شوی ده، خو بیا په دې باندې بسنه نه کوو ځکه چې هغه خویندې چې زموږ په کلي بانډو په ولسوالیو کې دي داسې په نیمایي په 100% کې 50% خویندې زموږ د برخې نه برخمن دي، 50% برخمن دي، 50% بې برخې پاتې شوي دي. بیا هم کوشش کوو ځکه په افغانستان کې جنګ ده، نو بیا هم کوشش کوو الحمدلله اوس هم په دوحه کې د افغاني مذاکرات خبرې روانې شوي دي. که سوله وشي په افغانستان کې به په هر کور کې د دې علم چراغ رڼا ته هر سړی کینی. موږ ته هیله ده چې باید هر چا ته خپل حقوق ورکړی شي، په خپل د اسلام له نظره حقوق ورکړی شي، او په کورنۍ کې همداسې په ټولنه کې همداسې په اداراتو کې باید دوی ته خپل حقوق ورکړی شي. نو دا مو هیله ده. زیاترو ته هم حقوق ورکړل شوي دي، خو زیاتره بیا په کور کې دي، په استعدادونه په کور کې مثال پټ ساتل شوي دي، نه دي راوتلي د کورنۍ د تاوتریخوالي له وجې. نو زموږ ډېر ښه کدرونه لرو، ډېر ښه تکړه ورونه خویندې لرو چې دوی کولی شي چې په ټولنه کې په اداراتو کې ډېرې ښې وظیفې وکړي او ډېرې ښه مفکورې لري، ښه مشورې ورکړي او ښې دندې ترلاسه کړي. بلخوا د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد محمد الله مندوزي رسنیو ته په خبرو کې وویل په اوس کې باید د ښځو حقونو یوه برخه ورکړل شي، خو ولې بیا هم باید د ښځو حقونو ته ځانګړې پاملرنه وشي. هم په دې فکر یو چې باید همدغسې غونډو لارې خلکو ته یو ذهنیت ورکړو، یو عامه پوهاوی ورکړو چې دغه تبعیضي سلوک یا روش اوسه پورې ټولنې حاکم دی هغه په تدریج سره له منځه لاړ شي، ځکه چې هېڅ څوک د چا نه کم نه دی، هېڅ د چا نه زیات نه دی، ټول د یوه آدم علیه السلام اولاد یو، بنا حق لرو ټول چې زده کړه وکړو، حق لرو چې ژوند وکړو، حق لرو چې ټول د مادي او معنوي حقوقو څخه په دې ټولنه کې برخمن شو. د نننۍ ټولنه هم د همدې لپاره وه چې آیا څنګه کولی شي چې دغو مشکلاتو نه دغه ستونزو نه په قدم په قدم تدریج سره راووځو. باید یاده کړو چې خوست کې د میرمنو سربیره ځوانان هم وایي چې نه یوازې د ښځو حقوق بلکې هغه ډول چې لازمه ده او قانون ورکړي ځوانانو ته هم خپل حقوق نه دي ورکړل شوي، او زیات شمېر فارغ ځوانان بې دندو ګرځي.